किया वो एक अफगानी लड़के आदम, तो उसने ये किया बिल्कुल। और دا د پیښور د پولیسو پریس کانفرنس و چې د ادم خان د مرګ څخه تقریبا یو هفته کړی و او وایي چې ډیر ژر به دغه افغانی یعنی ادم خان زموږ په گرفت کې راشي او موږ به یې زر تر زره ګرفتاره کړو، خو اخر داسې وشول چې دوی ګرفتاره نه کړ بلکې ویې وژو. ملګرو له دې څخه معلومیږي چې د پیښور او پښتونخوا پولیسو په ادم خان پسې ډیر زیات زور لګولی و تر څو هغه ونیسي او هغه د قانون منګولو ته وسپاري. داسې ویل کېږي چې ادم خان پښتونخوا او پیښور پریښی و او هغه د پنډۍ په واکینډ کې میشت شوی و چې تېره شپه د پښتونخوا پولیسو د راولپنډۍ د پولیسو په مرسته په واکینډ کې د ادم خان په ځای باندې چاپه ووهله او هغه یې له دوو نورو ملګرو سره وواژو. خو دا لا تر اوسه کره معلومه نه ده چې هغه دوه کسان نور څوک دي. په سوشل میډیا اکثره خلک وایي چې له ادم خان سره ورور هم ختم شوی دی. ملګرو لکه څنګه چې د ویډیو په شروع کې د پښتونخوا پولیسو وویل چې ادم خان یو افغانی دی او ډیر زر به یې ګرفتار کړو. نو تاسو هم په کمنټ کې خپل معلومات د ادم خان په اړه موږ سره شریک کړئ چې آیا ادم خان په رښتیا افغانی و او کنه، او که افغانی نه وي نو بیا پولیس ولې هغه افغانی یادوي. دلته چې هر څوک هم جرم وکړي نو هغه ته د افغاني نوم ورکړل شي. اخر دا ولې؟ خپل ځواب را سره په کمنټ کې لازمي شریک کړئ.